why YouTube pays. تاسو سره به سوال پیدا کیږي چې یوټیوب ولې موږ ته پیسې راکوي کنه. نو که تاسو فکر وکړئ د بعضې چوکونه دي، بعضې ښایسته لوی لوی چوکونه دي، چوکې هغې چوکونو کې بعضې کمپنیانو خپل اشتهارات لګوي، ویډیو اشتهارات دي، بینر دي، پوسټر دي، بعضې نور داسې اشتهارات هلته لګېدلي وي. بیا هغه اشتهارات په خلکو کې اویرنس زیاتوي د هغه پروډکټ. نو کمپنۍ یوټیوب چې ده هم داسې اشتهارات خپروي، په ویډیوګانو کې اچوي، د نورو کمپنیانو نه پیسې اخلي، هغه بیا خپل کلاینټ ته ورکوي څوک چې ویډیو جوړوي. نو په یو ویډیو باندې یا په 1000 ویډیو باندې موږ ته خپله فیصدي لري، خپل هغه لري چې په ما مثلا 1000 ویو باندې موږ ته څومره پیسې راکوي. نو دا په دې طریقه باندې کمپنۍ یوټیوب هم خپل اشتهارات مخکې وړي او خپل بزنس مخکې وړي. انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به زه بیا تاسو ته په دې باره کې په مکمل ډیټیل سره درته نور معلومات درکړم چې په څومره ویو باندې موږ د یوټیوب نه پیسې اخیستلی شو. نو ډیره زیاته مهرباني که بیا هم زموږ چینل تاسو نه سبسکرایب کړی، پلیز مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.